چې السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، د غل سړی او غل ښځې نه لاس غوڅ کړئ. اوس تا ملک وایي چې په دې زمانه کې د غل نه لاس غوڅول دا ظلم دی. نو ته ماته ووایه چې الله یو خبره کړې وي او هغې ته څوک ظلم ووایي، نو دا مسلمانان هم دي. ها تاسو دا پښتانه مبارک راشئ. پښتانه اریان مجه دا پښتون وایي څه شي ته. بل ورځ په نشترحال کې د چین ډمې ګډې دی، نو غاټ غاټ پښتانه ورته ناست، غاټ غاټ، او چې بار روزي نو د اوس قوم ته وایي زمونږ پښتنو ورونو. نو دا بې غیرته قوم یا په جامو کې نه ځایږي چې خان راته وایي چې زما پښتنو ورونو، زم پښتون یم. پښتانه سړی څه کوي چې ښځې هم ورته ناستې وي. د پردي ملک ډمان راغلی دي، سړی څه کوي چې هغه سړو ځان سره خپلې ښځې بوتلي هم ورته ناستې وي. زاریان یم چې دا مونږه پښتو څه ته وایو او دا پښتو دی څه شی؟ سخکر دی، لکی ده، پښتو څه ته وایي؟ زما عزیزانو مونږ هغه وخت کې هم پښتانه یو چې سره د ښځې د شپې په 1 بجه د سنیما نه کور ته را روان یو. هغه وخت کې هم پښتانه یو. مونږ هغه وخت کې هم پښتانه یو چې زما لور او زما ښځه بربنډه په سړک روانه یي او د بازار ټوله دنیا یې تماشه کوي. نو مونږ هغه وخت کې هم پښتانه یو. مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه دی، الله غریق رحمت کی، هغه یو ورځ وی لکه مونږ او د غټو کې څه فرق دی؟ ما ته خو ویل څه فرق نه ښکاري. وی زمونږ هم 2 سترګې دي او د دوی هم 2 سترګې دي، زمونږ هم 2 غوږونه دي او د دوی هم 2 غوږونه دي، زمونږ هم 2 خپې دي او د دوی هم 2 خپې دي، او زمونږ هم 2 لاسونه دي او د دوی هم 2 لاسونه دي. ویل زمونږ بی یو ښځه ده او د دوی هم یو ښځه ده، نو فرق پکې څه دی؟ خلکو ویل جی هیڅ فرق نشته. ویل بے وقوف قومه، فرق پکې شته که نه؟ خبره د غوږونو او د لاسونو او د خپو نه ده. زمونږ هم یو ښځه ده او د دوی هم یو ښځه ده. زمونږ ښځه زمونږ ده او د دوی ښځې شاملات دي. تاسو خیال راغی؟ زمونږ ښځه زمونږ ده او د دوی ښځې شاملات دي. شاملات پیژنئ؟ شیخه شاملات پیژنئ؟ ټوپی په سر کړ. تاسو پوه شوئ؟ زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې ویل شاملات. نو ته ما ته ووایه چې د چا ښځې شاملات دي، هغوی هم ځان ته پښتانه وایي. نو زاریان یم چې پښتون، زه خو ځان ته پښتون نه وایم. پښتونه
یو سړی ماته وی مولانا صاحب ته کشمیر جنگ ته تللی مال نه ویل ته څنګه مولای چې د کشمیر جنگ ته نه تللی مال خو نه یم تللی ویل نو ته څنګه مولای مال ته تللی ویل نه زم نه یم تللی نو مال خدای دې بے خو باسه د اوس قوم امام چرته غیرتی کېدی شي وی چې نه مال خو چې څنګه یې دغسې یو که نه یو ښځه وه غوا یې لنګه شو ویلې لورې ویل مورې ویل د دې خو تور بچی وشو بچی تور شو هغې ویل بچیه چې څنګه یې اچړي هسې بچړي څنګه یې مور ده داسې لور راوړه نو څنګه قوم دی داسې مونږ امامان اوس به وګورئ تاسو یو فتوه راغلې ده د مرکزی حکومت مولیانو نه تپوس کوي چې د شریعت بل په باره کې داسې فتوه راکوي چې موجوده حکومت هم ترې نه متاثر کیږي او موجوده قانون هم ته نه متاثر کیږي یعنی موجوده قانون دی هم برحال وي او موجوده حکومت دی هم برحال وي او شریعت بل دی په ملک نافذ شي داسې فتوا راکړي ما ته یو خوده چې دا وګوره دا فتوا به څوک ورکوي شریعت بل چې پاس شي ملکی ډانچه به بالکل د حکومت ختم شي موجوده قانون د ملک چې دی هغه د انګریز جوړ کړی قانون د لارډ میکالې اب بالکل ختم شي شریعت بل پاس کېده خو دې ته وایي اوس ځینې خلک پکې وایي چې تاسو مولیانې ولې مخالفت کوئ پرېږده څه خو به وشي که نه داسې هم پکې ډېر وایي اوس یو د خر زوی خو نه دی چې سړی پوه کي چېرته یو د ګډې زوی دی یو د ګډې زوی وي خو سړی به ونیسي او سټ به یې تو کي او مردار به یې کي نو لکونه دي وی پرېږدئ دې څه خو به وشي که نه څه دفعې خو به اسلامي پکې راشي که نه نه اسلام قطعا د دې اجازت نه ورکوي دا هم قرآن ویلی دی